چې هر وخت د یو څیز تاسو د یو کار تذکره کوئ نو پوه شئ چې دغه څیز سره ستاسو شوق دی. دا شخص سړی ډېر زر معلومیږي په محفل کې. تاسو خیال کړي که نه؟ دا ولې دی په نه څه خبره او مقاصد یادوي، په نه څه خبره او مقاصد یادوي، نو ځکه د پته لګي دی نه پټېږي، په کلي کې هم نه پټېږي او په محفل کې هم نه پټېږي. نو دغه شانتې چې کوم کار سره ستاسو شوق دی نو هم ډېر په اسانه میلاویږي. ته به هر وخت تذکره کې، هر وخت به ذکر کې. نو داسې سټیج ته انسان ولې ورسي؟ هغه پیشنیټ وي، هغه کار سره مینه وي او محبت وي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. او کله چې تاسو ځان سره سوچ کوئ او تاسو په جوش کې راځئ، د هغه کار کوم کار هم چې ستاسو په ذهن کې وي د هغه کار باره کې سوچ کوئ او تاسو په جوش کې راشئ، داسې به یو بیا به داسې او بیا داسې، نو پوه شئ چې دغه کار کې تاسو سره پیشن دی. نو دا یو نښه دا هم ده چې تاسو دا یو کار باره کې بار بار زده کړه کوئ، د هر چا نه زده کړه کوئ، د کشر نه، د مشر نه، د خپل نه، د پردي نه، د نارینه نه، د زنانه نه، د پیژنګلو نه، ناپیژنګلو، بس تاسو زده کړه کوئ دا کار باره کې. نو تاسو پوه شئ چې تاسو دې کار کې پیشن دی. زه داسې یو کس پیژنم، د یو عالم صاحب د هغه زوی دی، د هغه شوق د مرغو سره دی او و په اوس په 12 کې دی. د کمی مرغې نسل ته تپوس کوه، دا مرغې اګې کله اچوي، دا مرغې نسل څنګه راوړي، د دې پوره هسټري لکه چې کوم په هغې کې ریسرچ کولو والا پروفیسران دي. زما دا خیال دی چې دې ماشوم ته په دې ایج کې دونه معلومات شته چې کیدای شي د بعضې پروفیسرانو نه هم زیات معلومات وي چې هغه سره کینې بس د مرغو هر قسمه معلوماتو سره شته وي، حالانکه هغه د برډز باره کې لرنینګ کړی دی، وجه سره شوق یې دی. نو هغه شوق مطابق هغه سره لرنینګ ډېر زیات دی. نو چې کوم څیز باره کې تاسو ډېر زیات معلومات حاصلوئ، په شوق سره یې حاصلوئ، نه هېرېږي دنه، یو ځل یې تاسو واورئ تاسو نه نه هېرېږي، پوه چې دې څیز کې ستاسو شوق دی. چې کوم کار کې د انسان شوق وي، مینه وي ورسره، محبت وي ورسره، هغه به هغه د ګس لاس کاري. خلک به هغه ډېر په ګرانه کوي او دوی به داسې داسې کوي. وجه څه ده؟ د هغه شوق دی، د هغه شوق په بنیاد باندې هغه کار هغه ته اسان وي. نو هر هغه کار چې هغې کې ستاسو شوق وي او هغه تاسو ته بالکل اسان وي، تاسو پوه شئ چې دا نښه هم ده چې زما دې کار سره شوق دی او دې کې پیشن دی. دلته که نه ځکه چې کوم کار سره وګوره دا عشق او مینه او محبت دا صرف د انسان سره نه دی، هر ځناورو سره هم د خلکو عشق او مینه او محبت کېږي، مور پلار سره هم عشق او مینه او محبت کېږي. منصور ابن حلاج د چا سره مینه وه؟ د خدای سره مینه وه. اویس قرني د چا سره مینه وه؟ د پیغمبر د خدای او مور بیبي سره مینه وه چې نن خلک یې یادوي. دقه شانتې د لیلا د مجنون سره مینه وه. نو هغه مونږ سره صرف دا یو یاد دی مینه او نور راته نه دی یاد. نو مینه کار سره هم کیدی شي. نو چې کوم کار سره ستاسو مینه او شوق وي هغه به تاسو ته څه وي؟ اسان وي. چا وي چې د عشق خبرې ګرانې دي، ګرانې خو مینو ته اسانې دي، او څو شو په عمر کو سپینګیرې شو، لا خو حوصلې د رسا ځوانې دي. نو بیا به ستاسو سپینګیرې یې او حوصلې به هم ځوانې وي، او ادروایز که شوق هم نه وي نو هسې به هم همت بایللې وي. نیکسټ دا دی یو لوز ټریک آف ټایم، چې کوم کار کې هم ستاسو د وخت د قید و بند نه آزاد کی، نو پوه شئ چې دغه کار کې ستاسو شوق دی. کله کله موږ یو کار کوو ډېر په شوق یې کوو، موږ ته پته هم لګي هلکه دا خو ماښام شو، هلکه دا خو نیمه شپه ده، هلکه دا خو 10 غنټې تېرې شوې. نو پوه شئ چې دغه کار کې ستاسو شوق دی. خو بیا به زه هغه خبره کوم، د دې نه ګورې مطلب زما سوشل میډیا نه ده، ګورې ښه هغې کې هم ګورې غنټې تېرېږي موږ نه پوهېږو، کار خبره کوم چې هغې کې څه نه څه مقصد هم انوالو وي. نو چې کوم کار تاسو د وخت د قید و بند نه آزاد کی، د دې نښه دا ده چې دغه کار کې هم ستاسو شوق دی. او نیکسټ دا دی یو ګیټ لیس سلیپ، چې تاسو نه خوبونه وتښتئ. هغه کار چې هغه به تاسو مطلب دا دی چې لکه ټول کارونه پرېږدئ او هغه کار له راځئ. اکثر خلک ستړي ستومانه د مزدورۍ نه راشي خو د شوق کار رستو کوي، هغې ته ټایم کو خوب وله ورځي خو به هغه خوب هم ترې وتښتي، هغه کار کې لګیا وي، څوک لیک کوي، څوک لوست کوي، څوک کتاب، څوک چا چې څه سره آرټ سره د خلکو شوق وي. هغه خوبونه چې دنه وتښتئ نو پوه شئ چې دغه کار کې ستاسو شوق دی او دا نښه ده د دې خبرې چې دی کې ستاسو پیشن دی. او رحمان بابا ځکه ویلي وي خوب خندا په بېغمۍ کېږي رحمانه، چې په زړه دې غم د یار وي څه به خوب کا. خو د دې مطلب دا دی
چې کله ستاسو په زړه کې د یو څیز سره مینه وي نو خوب به درنه تښتئ بیا خوب خندا به بیا نه درځي چې هر وخت د یو څیز تاسو د یو کار تذکره کوئ نو پوه شئ چې دغه څیز سره ستاسو شوق دی دا شخص سړی ډېر زر معلومیږي په محفل کې تاسو خیال کړي که نه دا ولې دی په نه څه خبره او مقاصد یادوي په نه څه خبره او مقاصد یادوي نو ځکه د پته لګي دی نه پټېږي په کلي کې هم نه پټېږي او په محفل کې هم نه پټېږي نو دغه شانتې چې کوم کار سره ستاسو شوق دی نو هم ډېر په اسانه میلاویږي ته به هر وخت تذکره کې هر وخت به ذکر کې نو داسې سټیج ته انسان ولې ورسي هغه پیشنیټ وي هغه کار سره مینه وي او محبت وي نو دا هغه نښې دي تاسو اوس په خپل ژوند باندې نظر واچوئ چې کوم داسې کارونه دي چې هغې کې دا نښې شته دي نو تاسو په لومبي فرصت کې هغه ځان سره ټیک کې که یو وي که دوه وي که درې وي که څلور وي نو تاسو دا ویلی شئ چې دې کې زموږ څه نه څه پیشن موجود د خدای دپاره پښتنو سانونه او پیشنۍ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي